د اسلامي امت ځوانانو ته هغه چې په لوبو په مستیو اخته دي، هغه چې په کرکټونو په کلپونو کې شپه ورځ عبث تیری، په هغه لوبو اخته دي چې هغې ته نه د دنیا کې نتیجه مرتبه ده او نه په آخرت کې. دوی ته وایم راځئ یو لنډ ګذر د خپل د اسلامي تاریخ ته وکړو. حجاج ابن یوسف تاریخ کې لیکي چې ډېر ظالم پادشاه تېر شوی دی چې توره د مسلمانانو په سر څړه وه، خو د یوې جلکۍ د ناهید په نامه د هغې سرنوشت تغییر کړ. هغې څنګه تغییر کړ چې هغې په خپلو وینو ولیکل چې مسلمانانو پیغلې د کفارو د زنځیرونو لاس لاندې د پښو لاندې پرتې دي او تاسې په لوبو اخته استئ، بزکشۍ او ساتیري او سرکسونه کوئ. د یوې جلکۍ وینو او په وینو لیکلي خط د حجاج سرنوشت تغییر کړ. هغې ورننوته کلپونو ورزشونو ته، هغه لوبو مستیو ته په ټولې غږ زه اوس وایم د دې منبر نه چې ای ځوانانو، ای په کرکټونو کې او په لوبو کې او په فوټبال او په مستیو کې اخته ځوانانو مسلمانانو، ستاسې یوه خور نه په لسګونو په شلګونو خویندې په وینو ککړې شوې. نن د فلسطین نه تاسې برما ته لاړ شئ، تاسې کشمیر ته لاړ شئ، تاسې هر چې ته وګورئ مسلمانې ځوانې پیغلې د یهودو د نصاراو د هندو د پښو لاندې پرتې دي. یاله جګ شئ، دا لوبې مستې معقلا عبث تېرې کوئ او د الله د دین په خاطر د تکبیرونو چیغې وکئ، د فلسطین د خلکو د امداد دپاره ځان ورسوئ. که الله هم دا وکړه دا عقل لوبې او مستي او خندا مو دې دپاره ونه کړه، الله به دغه خلک فاتحانه او کامیابه راوباسي. وما ذلک علی الله بعزیز.